سره میاشت هغه نوم چې د هیواد په ګوټ ګوټ کې خلک ورسره آشنا دي. په ډیرو سختو شرایطو کې له جګړو نیولې بیا تر طبیعي پیښو پورې د هیوادوالو لاسنیوی کړی دی او د دې ټولنې کارکوونکو او رضاکارانو په ډیرو ستونزمنو شرایطو کې د هیواد ګوټ ګوټ ته هغو کسانو ته چې مرستو ته اړتیا لري او په سختو شرایطو کې دي د هغوی لاسنیوی کړی دی، هغوی ته یې وردانګلي دي. خو دا چې مشخصا دا ټولنه په کومو برخو کې کارونه کوي، د ټولنې نور کارونه، راتلونکي پلانونه او فعالیتونه به څه وي، په همدې تړاو مو نننۍ ځانګړې مرکه د دې ټولنې د مطبوعاتو د برخې له مشر او ویاند ښاغلي نور آغا صاحبزاده سره ځانګړې کړې په دې هیله چې د خپرونې تر پایه مې ملتیا وکړئ. په پیل کې ښه راغلاست درته وایو. ډېره مننه چې وخت مو راکړلو صاحبزاده صاحب. که راشو په پیل کې لومړۍ پوښتنې ته، که د سرې میاشتې د افغاني ټولنې په اړه باندې او دغه راز د دې ټولنې د فعالیتونو په اړه باندې که راته ووایې، په کومو برخو کې او د هیواد په کومو سیمو کې فعالیتونه لري؟ بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله والصلاة علی رسول الله. زه هم په خپل وار سره د افغاني سرې میاشتې ټولنې په استازیتوب باندې د STR تلویزیون له ټولو درنو کارکوونکو، رهبرۍ او تخنیکي همکارانو نه مننه کوم چې افغاني سرې میاشتې ټولنې ته تشریف راوړ او په دې لاره کې هم د سرې میاشتې په معرفي او د سرې میاشتې د کړنو په هکله باندې تاسې پروګرام جوړ کړی ده. مننه کوم. راځو اساسي موضوع ته چې تاسې پوښتنه وکړله. د افغاني سرې میاشتې ټولنه ټولو ته جوته ده. چې افغاني سرې میاشتې ټولنه دا په هیواد کې یوازینۍ خیریه او ملي او بېطرفه ټولنه ده چې تخمینا د 83 کلونو په عمر کې قدامت تاریخي لري او د ډېر عمر لرونکې اداره ده. د افغانستان په 14 ولایتو کې څانګې لري او په زرهاوو کارکوونکي لري چې رسمي کارکوونکي دي. او په څنګ کې چې د افغاني سرې میاشتې ټولنه چې د دې بنیاد په رضاکاري باندې کې ښودل سوی ده. په حدود د 10,000 رضاکاران هم لري. د خپلې خوښې کارکوونکي چې موږ په عامه اصطلاح رضاکاران ورته وایو، د خپلې خوښې کارکوونکي دي چې بدون له دې نه چې کوم حق و زحمه واخلي له افغاني سرې میاشتې ټولنې سره په 14 ولایتو کې دوی همکاري او مرستې کوي او همداراز په ټولو کړنو د سرې میاشتې دوی له موږ سره ملاتړ کوي. د افغاني سرې میاشتې ټولنه لکه څنګه چې اشاره ورته وسوله، دا یو بېطرفه او خیریه مؤسسه ده، یو خیریه ټولنه ده چې د بېوزلو هیوادوالو د لاسنیوي په برخه کې او هغه هیوادوال چې د جګړو له امله بېځایه سوي، طبیعي او غیر طبیعي پیښو ځپلې وي، یا د داخلي جګړو د کورنیو جګړو له امله نه بېځایه سوي او یا له نورو مشکلاتو سره مخامخ وي، دا د افغاني سرې میاشتې ټولنې یوه واجبه او وظیفه ده چې د دوی لاسنیوی کوي. په څنګ کې د افغاني سرې میاشتې ټولنه په مختلفو څانګو کې کار لري او فعالیت کوي. کولی سو په عامه اصطلاح باندې چې وکړی سو چې په دې باره کې معلومات درکو. یوه د افغاني سرې میاشتې ټولنه د پیښو اداره ده. د پیښو اداره د افغاني سرې میاشتې ټولنې یو له مهمو او بارزښتو ادارو نه ده چې د دې ادارې یو له اساسي وظایفو نه د بېوزلو هیوادوالو لاسنیوی او د طبیعي او غیر طبیعي پیښ ځپلو ته رسیدګي ده. یعنې هغه هیوادوال چې د حوادثو، یعنی د طبیعي او غیر طبیعي حوادثو له وجې نه دوی زیانمن سوي، د هغو لاسنیوی کوي. په څنګ کې د افغاني سرې میاشتې ټولنې د حوادثو په برخه کې د اجسادو د تبادلې پروګرام لرو، د میدانو د جنګ، د هغو ښکېلو خواو په منځ کې چې جګړې روانې وي او کله چې له سرې میاشتې نه تقاضا هم وسي، نو په هغه حالت کې هم د افغاني سرې میاشتې ټولنه دوی ته دغه میدان ته وردانګي او هغه اجساد یا هغه زخمیان چې د جګړو په ډګر کې پاتې سوي وي، هغه په ډېره بېطرفانه شکل باندې چې هیڅ اړخ ته په هغه کې توجه نه کېږي، د هیڅ اړخ طرفدارۍ پکې نه کېږي، د افغاني سرې میاشتې ټولنه په دې لاره کې خپل ونډه سرته رسوي او په ډېر عزت او احترام سره دا اجساد چې دي کورنیو ته یا هغه اساسي ځای ته یې چې تقاضا سوي او ادرس یې سوی هلته یې رسوي.
یو له نورو مهمو څانګو د سرې میاشتې نه چې د هغو کسانو چې د هغوی اړیکې له خپلو کورنیو سره شکېدلې وي، د ورکو کسانو، د لادرکو، د بندیانو کسانو اړیکې دي چې د خپلو کورنیو سره یې وصلوي. دا په مختلفو شکلو باندې کیږي او دا کار هم چې د سره صلیب نړیوالې کمیټې په مرسته باندې په همکارۍ باندې ترسره کیږي چې د یو تعداد د مخصوص خطونه دي چې د هغو خطو له طریقه د دوی اړیکې نښلول کیږي او یا هغه بندیان چې په بندیخانو کې دي او کورنیو سره هغو د هغه نشي کولی رسیدګي نشي کولی، نو د ټلیفون له لارې نه یا د سکایپ له لارې نه په دې لاره کې د سره صلیب نړیوالې کمیټې په مرسته باندې د دوی هم ارتباطات تامینوي. ډیره مهمه برخه بله د افغاني سرې میاشتې ټولنې چې ده د صحت څانګه ده، د روغتیایي څانګه ده. که په فارسی باندې ووایو چې جمعیت هلال احمر افغانی از در بخش صحت با داشتن اضافه تر از 139 واحد صحی که از جمله 46 کلینیک ثابت و 69 تیم سیار، 22 تیم فرعی و یک کلینیک جامع و یک شفاخانه مجهز در مرکز کابل که شفاخانه کووید 19 حالا به کووید 19 تبدیل شده در بخش‌های مختلف خدمات صحی را اجرا میکنه. همچنان گفته میتونیم که در طول سال 2020 بالاتر از 5 میلیون نفر از خدمات صحی جمعیت هلال احمر افغانی اعم از تداوی، وقایه، آگاهی دهی، واکسین، آگاهی دهی عامه از این بهره مند شده. یک بخش بسیار مهم که در بخش خدمات صحی استفاده میشه بخش سوراخ قلبی است. این هم پروژه است که بسیار مریضی سوراخ قلب یکی از مریضی های بسیار مهلک و مریضی های بسیار پیشرفته است. تاسو مخکې یادونه وکړله چې د هیواد په 34 ولایتونو کې د سرې میاشتې ټولنې کارکوونکي کار کوي او ستاسو فعالیتونه پر هغو 34 ولایتونو کې شته دي او هلته تاسو عملا څانګې لرئ. طبعا چې په دې کې هغه سیمې هم راځي چې هغه د دولت د مخالفینو تر کنټرول لاندې دي. د هغې په اړه باندې که راته ووایې په هغې ساحو کې ستاسو کارونه څنګه په نارمل شکل روان دي او تر ټولو لوی ستونزې ستاسو پر وړاندې، ستاسو د کارونو پر وړاندې، ستاسو د خدمتونو پر وړاندې او دغه راز ستاسو د کارکوونکو پر وړاندې څه دي؟ لله الحمد د افغاني سرې میاشتې ټولنه د هیواد په ګوټ ګوټ کې په 14 ولایتو کې په مختلفو ولسوالیګانو کې او په مختلفو کلو کې، یعنی د هیواد په هره برخه کې چې وغواړي د افغاني سرې میاشتې ټولنې کارکوونکي رضاکاران هلته په ډیره زړورتیا سره کولی شي. هلته د موږ کارمندان پذیرش لري، هلته د سرې میاشتې د کړنو په هکله باندې معلوماتونه ورکړل شوي دي. که مخالفین وي او که د غیر مخالفینو ساحې چې د هغو په لاس کې د افغاني سرې میاشتې ټولنه خپل اساسي اصول لري چې یو له هغو اساسي اصولو نه چې د هغه بېطرفي ده او بل چې ده عدم جانبداري ده، استقلالیت ده، رضاکارانه خدمتونه دي. دا هغه شی دی بالخصوص د عدم جانبداري یا بېطرفي چې ده دا د افغاني سرې میاشتې ټولنې په کړنو کې ډېر غټ رول لري. نو له همدې امله لکه څنګه چې د افغاني سرې میاشتې ټولنې خپلو کارکوونکو ته، خپلو رضاکارانو ته دا بیخي د دوی په ذهن کې ورکېنولې ده او په دوی ته په همیشه و همیشه د موږ یو له اصولو او له مقرراتو نه هم دا دي چې طرز سلوک د رفتار د کارمندانو کې دا ورته تشریح شوي دي چې د موږ اهداف معلوم دي، د موږ کړنې چې دي بېطرفانه دي، موږ په چا پورې اړه نه لرو، یو خیریه ټولنه یو، یو بېطرفه ټولنه یو، یو ناپلوه ټولنه یو، په هیڅ اړخ پورې موږ تعلق نه لرو. له همدغه علت نه موږ په خپلو کړنو کې ډېر له احتیاط نه کار اخیستی، موږ بېطرفانه کارونه کړي دي او موږ چې د چا پورې تړلي کارونه نه دي کړي. نو دا هغه شی دی چې د موږ دغه د موجودیت یې د افغانستان په ګوټ ګوټ کې تثبیت کړی ده او موږ په ډېر زړورتیا سره د موږ کارکوونکي او د موږ رضاکاران کولی شي چې هلته خپل خدمات وړاندې کړي. یعنې که یوه خبره چې د تاسې د هغه اساسي جواب ته سړی راسي،
د افغاني سرې میاشتې ټولنې کارکوونکي د هیواد په هره برخه کې چې وغواړي دوی خپله کړنې سرته رسوي او موږ چې یو په هر ساحه د افغانستان کې موږ پذیرش لرو لله الحمد. او د دې ټولو اساسي بنیاد یې ده د موږ هغه بېطرفانه کړنې دي چې موږ هغه خپله بېطرفي او استقلالیت موږ په نظر کې نیولی ده. د افغاني سرې میاشتې ټولنې د نورو فعالیتونو په اړه باندې خو معلومات راکړل. یو بل فعالیت یا یوه بله برخه چې په هغې کې له څو کلونو راهیسې افغاني سره میاشت کار کوي هغه ماشومان دي چې د زړه سوري ناروغي لري او د دغه ناروغۍ د تداوي لپاره بهرنیو هیوادونو ته لیږل کیږي. که راته ووایي چې دغه فعالیتونه یا دغه پروګرامونه د افغاني سره میاشتې ټولنې څه وخت پیل شوي دي او تاسو له کومو هیوادونو سره په دې برخه کې تړون لرئ یا همکاري لرئ چې ماشومان هلته لیږئ او هلته د دوی تداوي کیږي او بیرته خپل هیواد ته راګرځي؟ دغه پروګرام کله پیل شوی دی او په کال کې یا په کلني ډول باندې څومره ماشومان تاسو لیږئ؟ ډېر ښې نکتې ته مې اشاره وکړه. پروګرام د زړه د سوري د ناروغانو د دې تداوي درملنه یې ده په 2008 کال کې د افغاني سرې میاشتې ټولنې له خوا نه پیل شوله او دا هغه مرض ده د زړه سوري ناروغي په هغه وخت کې د دې تشخیص ډېر مشکله و په دننه په هیواد کې او خلکو به چا به د تورې ټوخلې په نامه باندې او چا به یو شی او چا به یو شی یاداوه. خو لله الحمد چې په دې وروستیو کې خپله تشخیص ډېر پیشرفت کړی ده دننه په هیواد کې او بهر له هیواده خو موږ په خلکو باندې باټه نسو وهلی خو الحمدلله چې اوس موږ دننه په هیواد کې هم دومره کدرونه را پیدا سوي دي چې تشخیص اوس کولی سي. 2008 کال نه د سرې میاشتې ټولنې د زړه د ناروغو ماشومانو درملنه یې په غاړه باندې واخیستله او تر دمګړی پورې په حدود د 20,423 کسان له موږ سره ثبت دي. او یو شی چې ډېر مهمه ده دا سلسله چې ده ورځ تر بلې پورې داسې په هغه کې ده په جګېدو کې ده او یومیه دلته موږ ته روزانه دلته کسان مراجعه کوي د مرکز او د ولایتونه او په حدود د 14,000 کسان لا تر اوسه پورې تر دمګړۍ پورې د افغاني سرې میاشتې ټولنې له خوا نه درملنه یې سوې ده او شی چې ډېره مهمه ده درملنه چې ده دننه په هیواد کې او بهر له هیواد نه سوې ده. په لومړنیو وختو کې چې موږ دا پروګرام په 2008 کال کې شروع کړی و موږ به پاکستان ته مریضان لیږل د دې په خاطر هم لیږل چې نږدې وو او لارې م خلاصولې. بیا د وخت په تېرېدو سره موږ هندوستان سره هم ارتباط ونیو په هندوستان کې څو شفاخانې ولې چې له هغو سره قراردادونه وسوله د هندوستان هیواد ته هم لیږله او دننه په هیواد کې هم دلته موږ مختلف شفاخانې لرو چې په دې شفاخانو کې هم موږ اوس خپل مریضان ورلیږو. انتخاب د مریضانو یو ډیره مهمه خبره ده او بل دا ده چې مراجعه د مریضانو یعنی دا په ډیر کمال جرأت سره ویللی سو چې دلته تفکیک په مابین د این او د آن کې نه ده دلته د میرې او د اصل مور دلته چلن نسته ده په سره میاشت کې دلته اصل مریضي ته کتل کیږي او څوک چې مراجعه وکړي ډیر ښه پروسیجر یو ډیر اسانه پروسیجر ورته جوړ شوی ده فقط مراجعه کوي سرې میاشتې ته سره میاشت د سرې میاشتې له خوا نه معرفي کېږي شفاخانې ته ورځي هلته معاینات کوي سابق به یوه ورځ هم پرې تېرېدله اوس په همغه ورځ باندې د معایناتو نتیجه هم ورکوي په معایناتو په نتیجه کې ورته د ده د مرض هغه وخامت معلومیږي په هغه ځای کې ورته خپله ډاکټران ورته په هغه کې لیکي په نتیجه ګیري کې ورته لیکي چې یا مثال د خبرې دغه مریض چې ده دا دننه په هیواد کې درملنه کیدی سي او یا دغه مریض چې ده د ده درملنه په د باندې له هیواد نه دي وسي دا په معایناتو کې ورته لیکي یو او په دوم قدم کې چې کله بیرته دلته د معاینات راوړي په همغه ورځ باندې دا د دوی چې ده د دوی بعضې هغه یاداشتونه م اخیستل کیږي د ټلیفون ادرسونه یې اخیستل کیږي حتی د دې مریض په څنګ کې دوه نور د ټلیفون ادرسونه هم د دوی د خپلوانو اخیستل کیږي چې کله چې د دوی په نوبت راسي هلته راجستر کیږي او د راجستر په حساب باندې چې کله دوی نوبت را رسیږي بیا دوی ته تلیفون کیږي دوی راغوښتل کیږي نو درملنه هم چې ده په د هر مریض یعنی دا هم یو غټو پیسو ته ضرورت لري حد اقل د 2,500 نه تر 3,500 ډالرو پورې د یو مریض هغه کیږي د عملیات مصارف دي نو چې یوه افغانۍ هم په دې درملنه کې د مریضانو نه او د مریضانو له کورنۍ نه چې ده نه غوښتل کیږي او
نه دې ته ضرورت شته ده. د افغاني سرې میاشتې ټولنې وظیفه ده او خپله د سرې میاشتې ټولنې د صحي څانګو له طریقه د دوی هغه هزینه او د دوی کوم مصارف چې په دوی باندې وسي د دوی د تداوي د درملنې پیسې ورکوي. ډېر ښه. تاسو یادونه وکړله چې له 2008 کال نه د ماشومانو د تداوي پروګرام پیل شوی دی، هغه ماشومان چې د زړه سوري ناروغي لري. که وګورو له 2008 نه تر 2009 کال پورې 2021 کال پورې تقریبا 12-13 کلونه راځي او دا ډېره موده ده. په دې وخت کې ولې موږ دومره داخلي ظرفیتونه ونه روزل یا خپله سرې میاشتې ولې په کور دننه دومره ونه کړل چې اگر چې اوس هم پیل شوی دی ځینې تداوي دلته کیږي، هغه پیسې هغه لګښتونه چې موږ له هېواده بهر د ماشومانو د ناروغۍ د تداوۍ په خاطر لګوو، هغه په خپل کور دننه یا په هېواد کې دننه ولګوو. له یوې خوا به خپل ظرفیتونه روزل شوي وي، له بلې خوا به هغه کومې پیسې او هغه کومه مالي هغې چې دي هغه به خپله په هېواد کې لګېدلې وي. واقعیت خبره ده. د سرې میاشتې وظیفه ظرفیت جوړونه نه ده په هېواد کې. دا د صحت عامې وظیفه ده، دا د دولت وظیفه ده. سرې میاشتې په رضاکارانه ډول باندې د مریضانو درملنه په غاړه باندې اخیستې ده او ما اشاره هم وکړله چې دا درملنه چې ده ډېر غټ پیسو ته ضرورت لري، یعنې $2,500 تر $3,000 پورې دا داسې کمې پیسې نه دي. یو او که بهر ته ځي، بهر کې به یو څه نور هم زیاتېږي نسبت یعنې دا حدود دي. حتی دا داسې حتمي نه ده چې د هر مریض به $2,500 هم پرې راځي، کم هم پرې راځي، له $3,500 نه هم زیات هم پرې راځي. یعنې دا موږ هغه حد اوسط موږ په نظر کې نیولي دي. یو په دوم قدم کې د افغاني سرې میاشتې ټولنه، یعنې دا هم موږ هم خوشحاله یو په دې باندې، خو اوس موږ افتخار کوو نسبت هغه ته چې سابق به موږ 100% مریضان بهر ته لیږل، اوس د موږ مریضانو سطح چې ده 50% ته راټیټه شوې ده او دا موږ ته د افتخار ځای ده. په دې کې موږ ته دوه فایدې دي. یو خو د موږ هغه کوم لګښت چې ده د هغه سطح راټیټېږي چې د باندې لیږو، هغه د ټکټ د تیاري او له نورو شیانو ده په نظر کې ونیسو دننه په هېواد کې. او په دوم قدم کې دا د موږ پیسې هم چې دي د خپلو هېوادوالو جب ته ورځي. او له ټولو نه ډېره مهمه خبره دا ده چې دلته ظرفیت لوړېږي او بل دا ده چې د مریضانو کورنۍ دوی هم خپل مریض ته په ښه وجه باندې رسېدنه کولی شي. نو دا دننه هېواد کې د افغاني سرې میاشتې ټولنې په دې کې یعنې خپله ونډه تر کومه اندازه ادا کړې ده، هغه تشویق ده. تشویق ده، د بعضې روغتونونو تشویق ده، د بعضې ډاکټر صاحبانو تشویق ده چې هغوی د هڅولي دي، دې ته تشویق کړي دي، دعوت یې ورته ورکړی ده چې حتی که چېرته وکړی شو په دې لاره کې به تاسې به له موږ سره په دې کې ډېر کومک کړی وي. چې دننه د خبره هغه سطح د تعلیم او سطح د تجربې زیاته شي دننه په هېواد کې. او سرې میاشتې ته یې بله نفع هم همدا ده چې د موږ لګښت هم هغه کېږي. مثلا هغه مریضان چې مثلا موږ کولی شو چې په $1,00,000 باندې، مثال د خبرې موږ 1000 مریضان تداوي کو، هغه وخت کې موږ کولی شو چې په $1,00,000 باندې موږ 2000 مریضان دننه په هېواد کې تداوي کو. پیسې به هم له دې جب نه به هم بېرته په همدې جب کې کېښودل شوي، یعنې پیسې به هم د باندې نه یې وتلي. او په ضمن کې چې ده هغه څو نقطو ته چې ما اشاره وکړله، یو به هېوادوال خپل مریض ته ښه رسېدګي کولی شي، بل به وخت به هم کم پرې لګېږي چې له څو پورې ځي او دا د مشکلات د تیارو، مشکلات د سفرو، دا شیان به هم په نظر کې نیول شوي. یعنې په دې شي کې د افغاني سرې میاشتې ټولنې یوه شفخانه ده، دا په نامه د شفخانه د فاطمه ګیلاني د زړه د سوري ماشومانو لپاره یې جوړه کړې ده. هغه کومو هېوادو چې وعدې کړې ولې. سره میاشت چې ده دا عضو د بودیجوي د دولت نه ده، یعنې دا موضوع باندې موږ او تاسې باید سر خلاص اوسېږي. سره میاشت د تاسې ده او د تاسې په کومک باندې چلیږي. ډېر ښه. موږ په یو لاس باندې خیرات غواړو او په بل لاس باندې څه ده په هېوادوالو باندې په مصرف رسوو. یعنې دا یوه اداره ده چې دا یو پل ده. سره میاشت یو پل ده په مابین د ملت او د دغو کسانو کې چې دوی له اقتصادي مشکلاتو سره مخامخ دي. تېرو لسیزو جګړو د ډېرو ناخوالو، ستونزو، بدبختیو ترڅنګ په زرګونو هېوادوال بې سرپرسته کړل یا یتیمان یې کړل او ترڅنګ یې په میلیونونو یا په زرګونو هېوادوال داسې شول چې د بدن غړي له لاسه ورکړل، معیوب شول، معلول شول.
په دې اړه باندې که ستاسو فعالیتونه راته ووایئ چې سره میاشت په دې برخه کې هم یا که په ځانګړې توګه باندې ووایم د بې سرپرسته یتیمو ماشومانو او دغه راز د معلولو او معیوبو کسانو د سرپرستۍ د روزنې د تربیې لپاره کوم ځانګړي پروګرامونه لري که نه؟ ډېرې ښې نکتې ته بیا تاسې اشاره وکړله. د افغاني سرې میاشتې ټولنې یو له اساسي وظایفو نه د بېوزلو هېوادوالو لاسنیوی ده. هغه کورنۍ چې هغه جګړې ځپلي، هغه کورنۍ چې د طبیعي او غیر طبیعي حوادثو له وجې نه زیانمنې سوي وي، یا هغه کسان چې بې سرپرسته پاتې سوي، یا هغه کورنۍ چې معیوبې وي، د هغو سرپرستي، د هغو لاسنیوی، د هغو سره کومک دا د سرې میاشتې وظیفه ده او کړې ده. په عام ډول باندې سره میاشت یعنې له دومره اندازه هغه سره دوی هغه نه لري چې یعنې دومره دوی خاصه داسې ډېره غټه بودیجه ولري چې دوی په ټول هېواد کې رسېدنه وکړی شي. د افغاني سرې میاشتې ټولنې د بېوزلو کورنیو، د یتیمو او د هغو کسانو چې هغه معلول دي یا په ذهني رواني مریضي باندې دوی مبتلا دي، د هغو کسانو لپاره چې د 15 مرستونونه چې په کابل کې، په هرات کې، په قندهار کې، په ننګرهار کې او په مزار شریف کې 15 مرستونونه یې جوړ کړي دي او په 15 مرستونونو کې 241 مشمولې کورنۍ هلته پکې 241 تنه مشمولین دي چې هلته د هغه لاندې نیول کېږي، تر سرپرستۍ لاندې نیول کېږي. کورنۍ ته د ژوندانه هغه ټول سهولتونه چې ضرورت دي هغه ورته برابریږي. د مشرانو لپاره هم بعضې حرفوي کارونه دي، حرفوي شیان دي چې ورزده کېږي. مثلا د میرمنو لپاره خامکدوزي ده او قالین وبدل دي، یا مثلا داسې نور کارونه چې میرمنو پورې اړه لري د هغو په باره کې ارتقا ورته ورکول کېږي، زده کړې ورته ورکول کېږي. او د ماشومانو لپاره چې د هغو لپاره د تعلیم او د تربیې مکمل سهولتونه ورته برابر سوي دي. مکتب ته لیږل کېږي، کورسو ته لیږل کېږي او په ضمن کې چې ده د کورسو او د مکتب ترڅنګ پرې امام ورته نیول سوی ده. په مساجدو کې دوی ته دیني تعلیم ورکول کېږي او نور حتی بعضې مشمولین دي موږ چې دي هغه مشمولین چې هغه ضرورت لري د باندې پوهنتونونو ته معرفي کېږي. دا هغه کورنۍ دي چې مثال د خبره دلته اوسي او د دوی بچیان هم د درملنې. یو تعداد موږ ماشومان لرو چې هغو دوی چې دي مور و پلار یې نسته ده، هغو دوی هم د هغه لاندې نیول کېږي. په همدغه جمله کې هغه هم شامل دي چې د هغوی لپاره هم ټول اعاشه او اباته او دا ټول د ژوندانه سهولتونه ورته برابر سوي دي. موږ رواني مریضان دي چې رواني مریضان هم طبقې د ذکور او د اناسو نه په کابل او هرات کې د درملنې لاندې هم دي او دلته د هغو مراقبت هم کېږي. او کوم پروګرام چې وروستی جوړ سوی ده انشاءالله چې دا به چې دغه مربوطه مرجع ته به بیا سپارل کېږي د سرې میاشتې له طریقه چې هغو دوی د دې هغه وکړي، مراقبت او مواظبت یې وکړي. په دې وروستیو کې له هېواده د بهرنیو ځواکونو یا د نړیوالو ځواکونو د وتلو له پروسې سره هم مهاله ځینو نړیوالو خیریه بنسټونو چې په دې برخه کې دلته کار کولو په افغانستان کې هغوی هم ځینو یې فعالیتونه بیخي درولي دي او ځینو یې هم تر ډېره پورې راکم کړي دي. په بشپړه توګه باندې د بهرنیو ځواکونو له وتلو سره به د سرې میاشتې فعالیتونه څومره اغېزمن شي؟ آیا د دې احتمال هم شته چې په افغانستان کې د دې ټولنې ټول کارونه په ټپه باندې ودرېږي؟ ځکه سره میاشت یا افغاني سره میاشت تر ډېره پورې هغه د مالي لحاظه یا د نورو لحاظه که وګورو ملاتړ یې په کور دننه نه کېږي. ځینې نړیوال بنسټونه او ځینې نړیوالې ادارې ملاتړ کوي. څومره ویره شته ده چې افغاني سره میاشت به هم پر سره خپل فعالیتونه په افغانستان کې یا بیخي ودروي او یا به هم تر یوه حده پورې راکم کړي؟ ما په دغه لومړي کې ما یوې موضوع ته اشاره وکړله. د افغاني سرې میاشتې ټولنه دا د ډېر عمر لرونکې اداره ده په افغانستان کې. مخکې له دې چې په دې هېواد کې جنګونه وي او که نه وي، یعنې تخمینا موږ ویلی شو چې دا 80 کاله عمر لري له سره میاشت. یعنې د موږ له عمرونه د سرې میاشتې عمر زیات ده او د دې اصلي بنیاد چې کېښودل سوی ده په باغ عمومي کې چې کومنات صاحب په 1908 کال کې په
په 1308 کال کې داسې خیرپاله هیوادوال راټول سول، په باغ عمومي کې راټول سول او دوی د دې بنیاد د خبره هغه تیږه کېښودله. بیا په مرور د زمان سره په 1313 کې چې اوس موږ د سرې میاشتې هغه نیسو، هغه د شروع یې نیسو، له هغه وخت نه تر دمګړۍ پورې 80 کاله د سرې میاشتې عمر ده. موږ که په هیواد کې نړیوال یا غیر نړیوال کسان که دا موجود وي او یا که موجود نه وي، د سرې میاشتې فعالیتونه، د سرې میاشتې کړنې، د سرې میاشتې اهداف دا معلوم دي او د دوی وظایف معلوم دي. په څنګ کې د سرې میاشتې هغه کوم کسان چې تمویل د سرې میاشتې نه کوي، یعنی د سرې میاشتې جایدادونه دي. که نړیوال که څوک وځي جایداد ځان سره د سرې میاشتې نه وړي او نه یې وړی سي، ځکه دا د سرې میاشتې مځکې دي، د سرې میاشتې او د موږ اکثر عواید هم چې دي د موږ د جایدادو له طریقه موږ ته لاسته راځي، کراګانې دي. بل هغه خیرپاله هیوادوال دي چې له موږ سره مرستې کوي. بل حجاج کرام دي، د حجاج کرامو د دوی لخوا هم له سرې میاشتې سره. بل د دولت مالیات دی په پاسپورت او په دغه نورو شیانو کې هم یو مقدار مالیات هم 2% چې دي هغه هم سرې میاشتې ته راځي. یعنې په دې کې شک نشته ده چې هغه اصلي خبرې ته راسو، که نړیوال مؤسسات وځي، یعنې موږ دا ویللی سو چې د نړیوالو مؤسساتو په وتلو سره د سرې میاشتې په کارو کې کوم هغه نه راځي. لږ به فیصدي د هغه به راټیټه سي، فیصدي د خدماتو به راټیټه سي. نو که څومره آرامښت راځي په هیواد کې، همغومره چې دی بیا د غوښتنو او د مشکلاتو سطح هم راټیټېږي. څومره چې د مشکلاتو سطح راټیټه سي، په همغه اندازه باندې د سرې میاشتې کارونه هم هغه کېږي، راټیټېږي. ځکه د سرې میاشتې کارونه څومره چې په هیواد کې مشکلات زیات وي، هغومره د سرې میاشتې کارونه هم ورسره زیاتېږي، ځکه د موږ وظایف هم دا شی دي. نو د نړیوالو په وتلو سره به انشاءالله چې د سرې میاشتې په کارو کې کوم هغه نه راځي، کوم تغییر به نه راځي، درېدل خو یې په هېڅ صورت باندې انشاءالله چې امکان نه لري، ځکه چې موږ په چا پورې تړلي نه یو او د موږ اساسي او د موږ ملاتړي چې دي د موږ هغه نېشنل سوسایټیانې دي یا هغه ملي ټولنې دي چې له موږ سره همکارې ټولنې دي. تخمینا دغه کوم غورځنګ چې جوړ شوی ده 193 مملکتونه د دې غورځنګ غړي دي او دا فدراسیون بین المللي یعنی نړیوال فدریشن د سره صلیبونو ورته وایو یا د سره صلیبونو او د سرو میاشتو ورته وایو. د نړیوال فدریشن له وظایفو نه ممدا دي چې دا هماهنګي په مابین د دغو ټولو غړو کې دوی ایجادوي او ارتقا د ظرفیت کوي د کارمندانو د سرې میاشتې. سور صلیب، نړیوال فدریشن او سره میاشت دا د دې غورځنګ غړي دي، دا یوه کورنۍ غړي دي او د هر چا په اسلامي ممالک کې چې دا له سرې میاشتې نه استفاده کیږي، بعضې ممالک چې دي له ریډ کراس نه استفاده کیږي او بعضې ممالک چې دي مثلا نور کرستال د له هغه نه استفاده کوي. یعنې دا نښانونه که مختلف دي، بیا اهداف د ټولو یو دي، د یوې کورنۍ غړي یو. نو انشاءالله چې دا به بیخي هیوادوالو ته د موږ له خوا نه دا پیام ده چې د سرې میاشتې کارونه هغه د اصولو مطابق هغه کوم اهداف چې سره میاشت لري دا به ادامه لري او تر حد توانه پورې چې څومره په وس توان کې وي د افغاني سرې میاشتې ټولنه او د دې کارکوونکي او رضاکاران به چې دي په دې لاره کې د هیوادوالو په خدمت کې وي. او که چېرته بیا مشکلات ډېر زیاتېږي نو بیا له موږ سره نړیوال فدریشن ده او سره صلیب نړیواله کومټه ده او داسې نورې ملي ټولنې موږ لرو. ناروې سور صلیب ده، د کانادا سور صلیب ده، د قطر سره میاشت ده، زیاتې د ترکیې سره میاشت ده چې دا برحال هم دا اوس په کابل کې له موږ سره کار کوي دلته او په ډېرو فعالیتو کې له موږ سره همغږي لري. د سرې میاشتې له طریقه د دوی ډېر فعالیتونه په مخ باندې ځي. یعنې دا یوه کورنۍ ده چې 193 کورنۍ په دې کې غړي دي او د یو بل ملاتړي دي. هر نوع مشکلات چې په یو مملکت باندې راځي بیا هغه بل مملکت هم ورسره ملاتړي، ځکه د دې غورځنګ هغسې کېښودل سوی ده، تیږه چې کېښودل سوې ده دا په رضاکارۍ په بنیاد باندې کېښودل سوې ده او په 1864 کال کې د دې غورځنګ بنیاد کېښودل سوی ده. یو شخص په نامه د هانري دونان، دا یو سویسي تبعه و، دا یو تجار و، دی په سفر باندې روان ده، تجارت کوي،
سالفرینو یو منطقه ده د ایټالیا او د اتریش په مابین کې ده دغه ځای کې، او دې منطقې ته چې رسیږي 40 ساعتو کې جګړه ده په مابین د یوې خواته چې دي فرانسویان دي او بلې خواته ایټالیا او اتریشیان دي، د دوی په منځ کې جګړه روانه ده. په 40 ساعتو کې 40,000 نفره مړي او زخمیان پراته دي. فغانونه کې کومک غواړي، مرستې غواړي. خانریدونان په دې لاره تېرېږي، دلته چې دا حالت ویني هغه پرېږدي، تجارت پرېږدي، د دې خلکو بزیتي کلي ته راځي او په کلي کې په خلکو باندې غږ کوي، خلک راټولوي، د دې خلکو هغه شروع کوي. بیرته چې راستنېږي د یو لیکنه کوي، کتاب لیکي د سالفرینو یادون په نامه باندې. دا لیکل چې وکړل هغې کې پیشنهاد کوي چې باید په داسې یو غورځنګ جوړ شي په ټولو هیوادو کې، چې باید داسې یو رضاکاره ټولنه پکې وي چې د خلکو خدمت وکړي، او په ضمن کې چې ده له هیوادوالو نه دا تقاضا کړې ده چې د دوی به حمایت کوي، دوی به مسؤول ډېر ښه. انشاءالله که په راتلونکو خپرونو راتلونکو پروګرامونو کې به بیا پر دې اړوند باندې هم خبرې وکړو، خو فکر کړم خپرونې وخت چې ګورو خپرونې وخت مو ډېر کم پاتې دی. په لنډه توګه مو که پیغام هیوادوالو ته څه ویل لرئ، افغان حکومت یا نورو نړیوالو ادارو څخه غوښتنه کومه لرئ، کولی شئ زموږ د ټلویزیون او زموږ د کامرې له لارې خپل پیغام هیوادوالو ته واوروئ. اول خو موږ د هیوادوالو د ټولو هغو درنو هیوادوالو نه چې همیشه یې له موږ سره د یو کورنۍ د عضو په توګه باندې له موږ سره مرستې کړي دي، د دوی له پخوانیو له ټولو مرستو نه زه یوه نړۍ مننه کوم د افغاني سرې میاشتې ټولنې په استازیتوب باندې. او په ضمن کې چې ده د افغاني سرې میاشتې ټولنې له خوا نه دا پیغام ورته ورکوم چې سره میاشت د تاسې ده او د تاسې حمایت ته ضرورت لري. که څومره تاسې سره میاشت سره حمایت درلوده، که څومره تاسې له سرې میاشتې سره مرستې کړې وي، هغومره به سره میاشت وکړی سي چې نورو بېوزلو هیوادوالو ته هم دوی مرستې ورسوي. نو انشاءالله چې د سرې میاشتې کارمندان همیشه په کمال صداقت او ایماندارۍ سره د تاسې ټولو هیوادوالو په خدمت کې دي، او هغه اصول چې په سره میاشتې لري او دا غورځنګ لري، د هغو اصولو په پام کې نیولو سره به انشاءالله چې د تاسې په خدمت کې وي او د تاسې خدمت به کوي. یوه نړۍ مننه کوم د تاسې له تلویزیون. ډېره زیاته مننه، تاسو نه مننه کوو چې مرکې ته حاضر شوئ. درنو لیدونکو او اوریدونکو، نننۍ ځانګړې مرکه مو پر همدې ځای پای ته رسیږي. تر بلې دا ډول ځانګړې مرکې مو په لوی او بښونکي رب سپارم. هر چیرې چې یاست خوشحاله اوسئ.